دا دشمنی چې ده دا نه د مور اوښکو ته ګوري، نه د کور خاموشۍ ته ګوري، نه د زړونو بوج ته ګوري، نه پلار ته ګوري، نه تره ته ګوري، بلکې دا خاندانونه سوځوي. کله چې دشمنی جوړه شي که نه د یو انسان، نو په شروع کې خو ته دا پته لګي چې زه طاقتور یم، ما سره مال هم شته او ما سره خاندان هم شته، په دواړو لحاظ سره زه طاقتور یم. خو وخت سره اصل حقیقت مخې ته راځي، هغه داسې چې کله پلار وفات شي، کله رور وفات شي، کله تره زوی، کله ماما او کله کاکا، او دا ورو ختمیږي، نو بیا مخې ته راځي چې دا دشمنی یوازې یو فرد نه سوځي بلکې خاندانونه سوځي. نو لہذا دا دشمنی چې ده دا نه د مور اوښکو ته ګوري، نه د کور خاموشۍ ته ګوري، نه د زړونو بوج ته ګوري، نه پلار ته ګوري، نه تره ته ګوري، بلکې دا خاندانونه سوځي. نو لہذا نوی نسل د پاره او د موجوده دور خلکو د پاره دغه یو پیغام دی چې په وخت باندې ودرېږه، دغه سمجھداري ده، او خبره وکړه او مسله ختمه کړه. ځکه چې په دشمنۍ کې نه دنیا کې څه فایده شته او نه په آخرت کې څه فایده شته. دشمنۍ کې اکثر په ناحقه باندې یو بل وجلی کېږي، ګناهګار څوک وي او بې ګناه پکې لاړ څوک شي. شریعت مونږ ته څه حکم کوي او مونږ چېرته روان یو. نو لہذا سمجھداري هم په دې کې ده چې په وخت باندې ودرېږه او خبره وکړه، ځکه چې په دنیا او آخرت کې په دې دشمنۍ کې ګټه نشته او نه پکې چا کړې ده، بلکې تاوانونه یې کړي دي. چا پکې پلار بېللی دی، چا پکې رور بېللی دی، چا پکې تره بېللی دی، چا پکې زامن بېللی دی. نو لہذا په وخت باندې ودرېږه او خبره وکړه او معامله ختمه کړئ. په دې کې به دنیا او آخرت کې زموږ لپاره یو لویه فایده پرته وي. ځکه چې کله د ځان لاړلو نو بیا نه دشمني په کار راځي، نه انا چې وفات شو نو بیا څه راځي، هېڅ هم په لاس نه راځي. نو لہذا فایده زموږ په دې کې ده چې دا دشمني، دا ټوپک کلچر دا ختم